السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إن شاء الله آج نن به د سورة هود آیت نمبر 48 به وایو 48. الله تعالی دې وینا الله دې عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټول ته راکړي. آمین ثم آمین. د نه وروستني آیت کې نوح علیه السلام ته د خپل غلطي احساس چې کله وشو نو بیا یې ویلي چې الله تعالی زه پناه غواړم په تا سره چې زه بیا داسې سوال وکم تا نه د هغه خبرې چې ما ته علم نه وي، او که ته ما معاف نه کړې او ما باندې رحم ونه کړې نو زه به توانیانو نه شم، یعنې ما معاف کړه او په ما رحم وکړه. نو دا دعا د نوح علیه السلام قبوله شوه. نو الله ورته وویلې چې قیله وویلې شو یا نوح ای نوح اهبط کوز شه، ځکه چې طوفان وخت پوره شو، 6 میاشتې تېرې شوې او کشتۍ د جودي په غره باندې ودرېده. نو الله ورته وویلې چې کوز شه بسلام، سلامتي سره، یعنې تا باندې به زموږ طرف نه سلامتي وي. دا ډېر غټ انعام دی د نوح علیه السلام من زموږ طرف نه، و برکات او برکتونه به وي علیک په تا باندې، وعلا امامن او په جماعتونو باندې، یعنې ځنه جماعتونه به ممن هغه نه چې معاکه تا سره دي، یعنې تا سره چې کم خلک سواره شو په دې کې به ځنه داسې خلک وي چې په هغوی باندې به هم سلامتي وي او برکتونه به وي. و امامون او ځنه به داسې وي جماعتونه ځنه سنمتعهم زر ده چې مونږ به فایده ورکو هغوی ته، یعنې په دنیا کې، ثم بیا به یمسهم ورسیږي هغوی ته من زمونږ طرف نه عذاب علیم دردناک. دا هغه جماعتونه چې ستا په دې اولاد کې به وي او شرک به شروع کی، نافرمانیانې به شروع کی. چنانچه الله تعالی یو هغه خلک دي چې هغه د نوح علیه السلام په شانتي او دغه ملګرو په شانتي ایمان راوړي. الله دې موږ تاسو په هغې کې حساب کړي. نو الله فرمایي دې باندې به هم سلامتي او برکتونه به وي. او یو هغه دي چې هغه به نافرماني وکړي او شرک به وکړي، لکه مثلا د هود علیه السلام قوم، صالح علیه السلام قوم، د لوط علیه السلام قوم، دا ټول هلاک شو. فرعون دغسې ټول هلاک شو، الله تعالی هلاک کړل. قانون و قاعده الله تعالی د نوح علیه السلام قوم په صورت کې کېښودله چې نه مني، شرک کوي، پیغمبر نه مني، نو عذابونه به پرې راځي. نو زه به دنیا کې څه فایدې خو ورکمه، خو هلاک به کمه او عذاب د جهنم، یعنې قیامت کې به ورته شدید ترین عذاب بیا. الله تعالی دې موږ تاسو خپل عذاب نه بچ کړي. الله تعالی دې موږ هغو خلکو کې راولي چې هغه د الله طرف نه د سلامتي او د برکتونو اعلان دی ورته. آمین ثم آمین. قیل وویلی شو یا نوح ای نوح اهبط کوز شه بسلامن په سلامتی سره، من زمونږ طرف نه، و برکات او په برکتونو سره، علیک په تا باندې، وعلا امامن او په جماعتونو، ممن د هغه نه معاکه چې تا سره دي، یعنې تا سره چې دي د دې ځنه اولاد، و امامن او ځنه د دوی نه، یعنې څه جماعتونه، سنمتعهم زر ده چې مونږ به فایده ورکو هغوی ته، ثم بیا به یمسهم ورسیږي دوی ته من زمونږ طرف نه عذاب علیم دردناک. الله دې موږ تاسو بچ کړي د الله د هر عذاب نه. آمین.